الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول د خیبر عوام نه یو اپیل دی چې د بوغ نه داسې وورو داسې تلو روغلل موږ هم څه حده پرې لوړو روغلو خو بارون و ډېر سخت موسم دی بوغ نه وخله او کوست نری بابا پرې شي دا ټوله لوکا په وورې نه ډکه شوې ده او ډېرې زیاتې کاډې او ګوړې پکې نښتې دي نو کم خلک چې په دا شپه ورتلی شي د خوړو څښوک شی وروړی شي د پټېدو شی وروړی شي یا کم خلک اوس څه خلک پکې لګیا وي شروع به وي او د حکومت پکې لګیا وي مونږ دا خبره د اعلی چارواکو له هم ورسوله حکومت له هم ورسوله ته وزیر اعلی پرې هم دا خبره ورسوله ته های لیول پرې هم ورسوله خو بیا هم د عوامو نه هم دا اپیل دی چې څوک کم امداد کولی شي وسره په دا شپه باندې که څوک ورتلی شي که بیا په دا شپه نشي تلی پکار دی چې سبوی وختي چې لمونځ وکړي چې دغو خلکو له چې خوراک هر شی وي که څوک ټیکاله وروړی شي که څوک د چاڼې وروړی شي که څوک چپس وروړی شي که څوک بل څه شی وروړی شي چې وروړی شي دغو خلکو سره امداد وکړو ځکه چې په داسې زوی کې ګیر شوي دي چې نه واپس میدان له تلی شي او نه کوز روتلی شي د حکومت هم د موږ دا اپیل دی چې که نور څه کولی شو که نه شو کولی پکار دی چې هلیکاپټر یې ورته راوچاته کړي هلیکاپټرونو نه دغو خلکو له امداد ملو شي ځکه چې ستر سړي خو بیا هم لږه ډېره ګزاره وکړي په دا کې زنونه دي په دا کې بوډاګان دي په دا کې ماشومان دي او مري و الله دې نه کوي الله دې نه کوي ځنې سانحه پېښه شي بیا موږ د هغه ډېره بده ده سره ګزارام سره ډېره بده ده مو ټولو عوامو له د خیبر عوامو له نور عوام چې وري یو غلام اپیل دی خو د خیبر عوامو له خصوصي اپیل دی چې څوک هم صاحب حیثیت خلک دي که په خپله نشي تلی بل څوک ته ولګي په مزدوري د څوک ولګي په دیاړي د څوک ولګي خو دغو خلکو له د خروج خو چې کم سامان دی د ویونې کم شی لګي هغه دغو خلکو له پکار دی چې وختي وختي وررسېږي او که ویګیاني څوک تلی شي پکار دی چې ویګیاني یې ورسوي ډېره مننه شکریه